الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دغه پر خبره رسیدلې و چې عمر بن الخطاب یو عجیب خلافتو کې کوم علاقې چې د فتح کړې د غین ورستا په دغه ځای کې ډېر عزتمن انسانان د الله اولیا پیدا شول، لکه امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داود، سعید بن منصور، او دقشن ابو عبد الرحمن شعيب النسائی، ابن ماجه، امام بیهقی، د امت مسلمه نور کرا عمده علما سره بغلان او صدقشن د حرات او سره هلمند سأخوة د دینیرنه. هرمزان بادشاہ د خپل قواوی راجمع کړي وي ارم هرمز علاقه کې جدل د اخره خط جوړو او د مسلمانانو سره معلومو ځکه په ارزه باندې دوی تعرضونه بریدونه دي. څومره قواوی چې د ټوله راجمع کړي نو عمر بن الخطاب له مجاهدونو خط ولېږو چې د صورت حال دا وی خبره بالکل صحیح ده، لیکن د عراق نه دوه ګروپونه بشراولې، یو د قعقاع ابن عمر او بل د نعمان ابن مقرن، یا د سهيل ابن عدي. دشمن چې کله دې مسلې نه معلوم شو، دې خبره نه خبر شو، نو خپل قواوی راواخسې تر څو پورې چې د نعمان ابن مقرن ملګری راتلل، نو سهيل ابن عدي سره سخت جګړه وکړه اربک علاقه کې. دشمن ماته خړ لاړو تستر علاقه له وتښتیدو. نعمان ابن مقرن درال اغازه محاصره کې تقریبا اته تعرضونه ورمانه وکړه، ځکه قوي خطو ماته دونه یو تعرض ورسه کېدل او به تعرض او به اخر د دشمن بری منځ کې رب العالمین مسلمانان پیدا کړه. مجاهدون له دشو اندازه او خدای چې دانیر دې په دینیر کې بروزان روغ ورځوي او په دې ویلو کې برادن نشي، نو دنه بر تکبیر اوازونه وکي دشمن به ماته اوخري وی چډې راخره اما قکار وکي تکبیر اوازونه جوړه په دشمن باندې ماته را روب راغې دل شو ایستا علاقه ټوله مجاهدون ونی ولا فتح کړه. هرمزان بادشاہ او هغه د مشر وخته یو بل ایثار لا تقریبا ډیر مجاهدین هم شهیدان کړه. برای ابن مالک هم شهید کې، مجزائم شهید کې. وی ویل جزما سره سره غشری عزت تسلیمین در کوم تر څو پورې چې عمر ابن الخطاب زما بارے کې فیصله ونی کې او ما انت بوسي. عمر رضی الله عنه قال لاړل ابو صبره په نامه باندې د مجاهدینو یو مشر هغه سره خپل کسان ولېګل او د خالي صلاح کې چې ال تورغه هغه جمعات کې ودو چې کله راوچت شنو ویل دا هرمزان دی او الحمدلله الذي اضل بالاسلام هذا ومثله. ټول صفاتونه د کمال الله لره دي چې په اسلام دم ذلیل کې دغه نور بدمعشان هم ذلیل نه ملګرو لوي چې په دین د اسلام نه پنځه ولګو د محمد رسول الله بنقش قدم باندې روان شي. وې د سره خبره وکړه، وې د ورېخمه دا کپڑے شولې دا غوښنه د سره خبره نه کوم او اعوذ بالله منک دل ویلې وې په الله ستنه پنه نه سم دا مردار خواره او شکل جامع شکل بدل کړي نو بیا بر منځ کې خبره وشوله چې غدر څه پیدا تر درکړه او د الله حکم در باندې نافذ شو. هغه څه خبره وکړي عمر رضی الله عنه ویلې هغه وخت کې مسلمانانو عرب مابین کې اختلاف او د پاریسانو مابین کې اتفاق، ځکه تاسو موږ باندې غالب وای. دوبو مطالبه وکړه په منځ کې هغه ویل چې تاسو ماره امن راکې. انس بن مالک ورته ویل شي او وی ویلې برا ابن عازب مجزای شهیدان کړي دي، څنګه موږ امن ورکو؟ وی امن دی سید وی چې امن دی. 2000 تنخواه د مرته مقرر کړو په مدینه منوره کې او کور مقرر کړي چې دا علاقه بعضی مجاهدین عمر بن الخطاب له ویلو د کسکر علاقه ده چې دلته پیغله زنانه او چې دولی وی د یوزوان خواله اخوا اوړي راوړي نږدې چې بزنا کې واقع شي. ما تشکیل کا چړتا هغه وی سیده جند الصابور علاقه کې جګړه جوړه شو. ال توراله هغه خلکو مجاهدین خلک ما سره کړه. یو وخت ګوري چې ارسه بارګری شي مالونه دي چاروي دي او دوی دي. پښتنه ته وشو دا ولې وساسو ملګری موږ له امن راکې مکنف ودا خو غلام دی، بس یو غلام دی کاسیل موږ له امن را کړی امن شو. نه هوند علاقه کې داخله راځم شو چې د غرونو دریوي مخله خندقونه وستو اغزي. قعقاع ابن عمرو مجاهدون له ویلې وی تعرض بم کو ورسکی کوم په دې منځ کې به دوی را بار شي. بعض خلک کمین کور دکینه ول امغه او چې سخت جنگ وشو الله دلته مجاهدین کامیاب کړه.
آذربایجان علاقه ونیول شو، ارمنستان علاقه ونیول شو، سجستان ونیول شو، مرو ونیول شو، سکران علاقه ونیول شو، مکران علاقه ونیول شو، قندهار ونیول شو، سن ونیول شو. عمر ورمانو کې رضی الله تعالی عنہ وجزمو د دشمن په مابین کې یو ورد غر وی چې اخو غوی به دی خوازه به تر څو مر خپل ملګری منظم کړي د دولت اسلامي، ځکه دا تنظیم میزان له لویه مسله ده. احنف ابن قیس ویل کافران دي ژوندۍ موږ د اصلي لګدو سخت جنگ شروع شو ترکیه کې کردستان کې. ترکانو د دې خلکو تایید وکي یزدجر دي دوی راغلي و بلخلا دلته ټیکانو مرکز جوړ کړو. په دې کې یو درې څلور ترکان مردار شول مړ شول، نو هغه خپل قواوی او ناټوي ما تکړه ویل چې تاسو سره موږ اتحادیه کې شریکي ګونه دا غوړې سب زور غوړي دا جنگ هر ورځ بس موږ فوجین مړ کیږي. نو مجاهدینو دغه په مقابل کې اصحیح کې خو دې وجه دا وجه رسول الله فرمایلی دي ترکیان تاسو پرې دې درسو پر چې تاسو پرې خودلو یو د قشن حبش د چین ولا خلکو ویل چې موږ بس تاسو تایید وکړو، لیکن د رسول الله د ملګرو سي وکاته چې دا څنګه ملګری دی دا خو د ورځې شاسواران دی د شپې رب العالمین لپاره تری بسجدو کشر او مشر ټول پر اسمه باندې عادي کینی اطاعت په کې ډېر زیات دی مسوکون استعمالي د منځ پابند یې ودا جنگ نشي کېده. عمر رضی الله عنه بیرته ویل چې شام لراش ملګرو ویل چې شام لا ورسم ځکه عمرو بن العاص او ارتبون دروم د یو بل سره خیر اړم کړي. عمر رضی الله عنه زموږ ملګرو سره خیر اړم کړي دي او تورات کې د عمر شفا ذکر شوی و چې دا لقب دا پته کوي کله چې ورغلنو دا پیوند کړي جامع د اسلامي مجاهدینو ویله به په نیر باندې ورغه هغه خپل سپلې صدر کې واچولې په وګ باندې او کې د مهار نونی ولا چې کله پورې وتون ټول خلق رومینو تکبیر غاګو کې وی ویل قسم په الله چې دا عمر بن الخطاب دی او په دې وخت کې موږ به تسمیه وسور کوو. دغه ورسه به د تعاون مسره راغله وجابیا عقیله ورشه کو ورنشو. عبد الرحمن بن عوف ورته ویل چې نزو عمر رضی الله عنه ویل چې نزو به واجب خطبه بیان کړه چې کله بیت المقدس وردن نشو دوه رکعات منځو کې چې په کوم ځای کې محمد رسول الله منځ کړو. د بلال صاحب نے مطالبه اذان وکړه چې آشنا اذان وکړه انکار وکړو خو چې کله اذان شروع کړي نو عمر بن الخطاب سره د ټول مجاهدونو صح وژړل. رسول الله ورته راځي به خطبه بیان کړه چې خیر القرون قرني رسول الله دا ویلي د شي وخت برا شي چې خلک بګوي کوي او چا به مطالبه نه کړي د خلکو سره به خلک امانتونه کړي او به خیانت کوي چا به د مقسم مطالبه نه کړي دوی به قسمونه کوي خلک به سورباله چاغواله خو غني جسمه دا بدن څنګه چاخش زه څنګه باندې والا شم. مصر د علاقې په فتح شوي د عمر رضی الله عنه په وخت کې شام فلسطین مصر لیبیا دی علاقې باندې د اسلامي خلافت بیرغونه ودرېدل او قومندان د مجاهدینو شو د ټول لوی درستیز عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه من دحات العرب چې دا د عربو یو پهلوانو په هغه وخت کې به عربو کې ولي بدمعشو شکل اسلام راوړل نو اوچت پهلوان ځکه اسلام مخه ټول ګناونه خلکو له معاف کړي. محمد رسول الله فرمایي وي اسلم الناس نور خلکو اسلام راوړل دي ارچ عمرو بن العاص ته د ایمان راوړل دي د دوی دومره توصیف بیان کړی دی. عمر بن الخطاب دا خبره کوله وی عمرو بن العاص د ارتبون د مجاهدینو یو کرور ملګری دی قهرمان دی چې په کوم طرف باندې تشکیل کې ډېر یقیني شي سړی و دا دشمنانو ویلي چې په هر ځای کې مجاهدین کامیابی کې د چل شي د حمص علاقه موږ محاصره کوو دلته به جنگ شروع کوو دلته شکست او دلته شکست چې دا رقمونی ولا قوي خطونه به جوړ کو کدوې راتلو موږ به جنگ کوو کني موږ خپل دستی لګو مجاهدینو باندې شریکی بریدونه کوي چې دام صحیح ده. د مجاهدینو مشران په خپل مابین کې نسل شي دشمن د شو تکتیک اختیار کړی دی څوک ابو عبیده ابن جراح دیږي کې د جنگ قومنداني د سره و د ملګرو لویل چې زغوانم د خپل مجاهدین روسته کم ځکه دشمن زیات دی اوس موږ ملګری کم دي. معاذ ابن جبل ورته ویلي وې کده دی ختمه موږ ورسو شو بل ختم جوړ کې داس موږ ناکامی ده چې په هر قیمت باندې د سر په بیه باندې موږ په دې کې خپل دازان ټینګو بل ملګری ویل څوک بل ملګری ویل څوک فیصله دا وشولا ابو عبیده ابن جراح ویلي وېزه د خپل مجاهدینو رسه کومه خو لیکن مشوره دا ده چې د عمر ابن الخطاب نه وارث فرمان اخلم اغله خط لیګو د سینه کې سبا مجاهدین را ورسه کو امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب وایي چې تاسو ما سره مشوره کړې وې چې صحیح ده استاد یې عمر ابن الخطاب لا هغه مجاهدین لوري چې خبردار
کوم ځای کې تاسو خط دا ګوره چې په هر قیمت باندې ټینګې کوي زه د عراق نه مجاهدین درلېږم سعد بن ابي وقاص چې د محمد صلی الله علیه وسلم ماګانو کې دي اغله ویلې چې څلور زره تکړه مجاهدین په څلور زره اسونو باندې سوارکا دي کافرانو د چل کړي دي چې د حمص علاقه معاصره کړي دا په نصیبین کې چې کوم عربان دي په جزیره کې چې کوم عربان دي د ځان سره متحدین نیولې دي لکه کفارو کې دا کار دي متحدین ځان سره نشي په مخ باندې يرغل کوي قاقا ابن عمر دا تکړه مجاهد و اهلینا فرمای ویل سو تو قاقا ابن عمر چې په میدان د جنگ کې ودرېږي او یو کړي کو چې په دشمن باندې وي کې به زر کسان چې جنگیلین موجود دي دومره زور نه لري لکه د आवाज قاقا ابن عمر د سلور زره مجاهدین سره روان کی به ویل سهيل ابن عدي ویدل مجاهدین ورکه چې دا په نصیبین علاقه باندې برید وکي او قاقا ابن عمر له چې په جزیره علاقه باندې چې دا چا د دشمنانو سره اتحاد کړي اول په دې باندې ورمیګونه مات کړي ځکه ټول خطرناک خلک داري دشمن زما د زینت څخه پوي دي زما د حال نه څخه پوي دي دا ما چې په دل کوي او ما چې ورته کوي هغه دغه ظالم نو عمر ابن الخطاب ډیر اوچت شو عربي کې دی ویل شي عین سترګي وې دا سترګي اول استل بکار دي دا چې کله د شینه وېستل شو به سړی ځای بجې ودرېږي کله چې مجاهدینو تشکیل لا شروع کړه روان شول دشمنان چې کله متحدین دلته پوښو چې مونږ د رومانو په تایید کې ولاړو د جزيري ولا علاقه خلک او د نصیبین ولا علاقه خلک او قاقا ابن عمر د سرور سره مجاهدینو سره سهيل ابن عدي دغه طرف نه راغی یو د مخبل اسې پس مکه باندې کې خو د رومانو لوي تاسو پويږي او جګړه پويږي موږ په اتحاد کې نه شریکو دا جنگ خو ډېر سخت زور غواړي مجاهدین چې کله ورسېد ابو عبیده ابن جراح خواره دشمنانو ټول اسلحه پس مکه باندې دلته خودلې وي صرف روماني واځي ځان لپاره شو او هغه جنگ کولې نه شو که څومره طاقت دوی سره ولې نه عمر ابن الخطاب په خپل امر روان شو اسبانه سور د مجاهدین وسره تکړه ملګری نو دلته ابو عبیده ابن جراح خالد ابن ولید لو ویلې وی تر څو چې عمر ابن الخطاب راځي چې یو تعرض خبره دشمن باندې وکړو وی ډیره کړه چې کله مجاهدینو په دشمنانو باندې تعرض وکړي په دې رومانو باندې ځکه د مرکزونه و چې څومره قواوی د رومانو وي د ټول ماتره مات کړه او پاګه ځکه مجاهدینو خپل بیرغونه ودرول خو یو طریقې کړي و د نصیبینو د حمص علاقې شکل وتل دي ځکه د دې غیر مسلمانې چې کوم جزیه اخسته و اق جزیه د اسلام وفادار بچینو بیرته د دشمنانو لور تسلیم کړه کافر ولا وی ولی څومره د عدل خلک دي د مجاهدین وی موږ تاسو نه جزیه اخسو په دې مناسبت باندې چې تاسو د مال او د سر د کورونو د عزت حفاظت وکړو په کدا وشوا جنگ ډیر سخت شو زمون قواوی دي جنوز د وتو په حالت کې دا تاسو د مو پیسې چې سبا څو کو نه وای چې د اسلام بچینو دوکه او غدر وکي کله چې مجاهدین بیرته دراله ابو عبیده ابن جراح د خالد بن ولید په مشوره باندې مجاهدین را تشکیل کړو جګړه په دې کې شروع شو دشمن چې کله مات شو عقد نصیبین کفار چې مجاهدینو د عدل وکړو انصاف وکړو د دې د اخلاق وکړو ځکه اخلاق له سخت اثر کوي اکثر خلکو به کې ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله په اسلام باندې مشرف شو عمر ابن الخطاب چې کله د اخر له ورسو ډیر انتهایی خوشاله د مجاهدینو تکتیک نه ټول سرګفار راجمع کړو خالد بن ولید قاقا ابن عمر سهيل ابن عدي ابو عبيده ابن جراح دا اړینو د خپل مجاهدینو حالات معلوم کړه داغه د جنگ نقشه او تکتیک چې په کومه طریقه د شرق د خوانه د شمال د خوانه جنوب د خوانه لویدیځ د خوانه پیدل مڅومره دي سواره مڅومره دي تعرضیان مڅومره دي دفاعیان مڅومره دي دا ټول نقشه ورته برابر کړي ټول مجاهدین چې کله تلمه کامي سرګفان ورته ویل شي امیر المؤمنین زموږ سره ملمش هغه ورته ویلې وېزه به ملمکیګم تاسو د ملګری سره عمر ابن الخطاب عجیب کار کوي هغه ویلې وي اسنه چې ما مجاهدین د خط قومندانانی او دوی د پردي بچین شهیدانې نور کورنه سم جوړ کړي مالونه او ارصدل تراوړه او خوراک او اسکا کول زتونه تفقد د خپل قومندانانو والینو کولو ابو عبیده ابن جراح شرط دی ملګری ورته ودارې هغه لبیک یا امیر المؤمنین وی بیګر زستامل مې هغه ډیره کړه هغه د جنگلی قومندان هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین کزما خو لاړې وې د سترګې بری دومره وشاړي په ما باندې سم بده شوز به خلش ونستا خو لازم وی سیده مجاهد خپل ځای لاړو چې کوم تشکیل برابر شو سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا د ابو عبیده ابن جراح سره روان شو چې کله روان شو د ابو عبیده ابن جراح د کور ورغه چې دا د ټولو مجاهدینو لوی قومندان او والد دی علاقه د په کور کې ګوري یو لینچې دی ایو د لرګي کا سره او یو زون مشکل ته پروت
عمر بن خطاب چې کله وکړه نور د کور سامان دی اسما د درې شیونه دینو دا مې لمسه بده کینم دا مې کاسه د لرګي او د مشکی لګ اوبر اورم هغه به اسکم عمر بن خطاب چې کله د درې وړ شیونه ولدنو دومره انتهیزه ته وشړل حقیقت دا چې سترګونه امق شانس به کل وشو ابو عبیده بن جراح ورته ویلي یا امیر المؤمنین لا تبکی مجاړه تعالی مانو ویل چې ما په حال باندې به تخپش ورته ویل شي یا ابو عبیده زما دې په ذات الله باندې قسم کلنا دا څومره ملګری چې زمونږ دي من ټول دی دنیا تغییر او تبديل لا کړی د سواستانه دنیا بالکل تګړوړ کړی نه ابو عبیده بن جراح ورته ویل یا امیر المؤمنین یولي قومندان د خط مسؤل وېزما د مرګ پوری دا یو لمچیم زما لپاره بس دی د یو د لرګي قسم ما لپاره بس تا او دا یو مشک زما لپاره بس دی ز بنگلې سکم ز کورونه نور شي نه سکم ز چې مړکیګم امید دار ترغه وخت پورې ان شاء الله دا ما کار کوي دا حال شکل وکړه مسائل شکل معلوم کړه نورسته ویلي ملګرو له شهر دا خو ډیر عجیب انسان دی په دې ځکه د مصر کې قاهره فتح شو ايدين ورس اسكندريه فتح شولا نسيبين علاقه فتح شولا سعيد مصر فتح شو فرما علاقه فتح شو کرکیسه علاقه فتح شو خو اسکندریه مجاهدون محاصره کړ نه همیشه په سخت جنگ وش تعرض کیږي ورس کیږي بیره ورس کیږي ځکه دشمن دلته سخت مرشي جوړ کړي وي او هم اخره ټول زور دلته راغلو عمر ابن خطاب مجاهدون له ویلي وې د اسما مجاهدین څنګه دا نه همیشه کیږي چې د اسکندریه علاقه نه فتح کیږي زما خیال دی وې دي مجاهدونو کې دوه مسائل پیدا شوي دي اول یا خو په دې کې غلول راغلي د دوکي چې کله د مجاهدونو په مابین کې خیانتونه دوکي شروع شي رب العالمین به د مجاهد له سره فتح نه ورکړي دویم وې زما خیال دی د دنیا در باندې را پراخه شوې ده تاسو کې نور جګړې لوړاندې کېږي نه د خط مسؤل عمرو بن العاص څخه د امیر المؤمنین د فرمان نه خبر شو څومره مجاهدین چې د ټول تیار شي اسونه باندې ورواج وروخه جوړ وی ویلې چې بس په دې اسکندریه باندې تعرض پکار دي ترڅو چې امیر المؤمنین د علاقه راځي شمول په اسلامي بیرغ ودرو دلته الته یو د خط مسؤل د دشمنان شو مقوقس بادشاہ امر خطرناک سړیو جنگیلې نو عمرو بن العاص ویلې وې ساده سړی ازما د فوج مخله د خپل ساده خور پړک مجاهدین مراواله من چې د دې علاقه بدمعشان یو من د دې علاقه زور اور خلکو وسلواله دا غریب پردي بچی د راجمه کړی دي اسی په موږ باندې مات رامات کی عمرو بن العاص ورته ویلي و انا فاتح هذه البلاد ان شاء الله د دې علاقه فاتح بس جوړېږم که شرط الله له منظور وا الصحابه درنه اخلم دا اورمه بدر باندې مات کم هغه خپل استاج راولېګل عمرو بن العاص مجاهدون لوري چې د استاج ونه سي درې ورځې ځان سره محاصره کړ مقوقس بچو ورشي عربان خدای زمونږ استاج ولې ځان سره سر کړی وجنه که څنګه استاج خو به چا یو دولت کې نه وجلې کېږي یو ملک کې درې ورځې چې عمرو بن العاص ایثار کړ د دې مجاهدونو عمل ورته خودلو نو دا چې کله ال تورله مقوقس بچو ورته وي چې صورت حال داغه د مجاهدونو یو حالات موږ ذکر کوو ازمار په الله باندې قسم عجیب خلق دا و چې ال کشر د مشر طاعت کولو او کشر او مشر دا ټول پر اسمه باندې شریک نه استل ویو دوی منځونه کوله درې بری منځونه کې ډېر عاجزي کوله مخکې موږ ویلو د مانزه الفاظ شي کول معنی شي کول د الله سره تعلق او د شیطان غي نظام فارغوله منځ اخره منځ غنل هغه ایتونه حدیث کاتل چې کوم د خشوع خضوع باره کې راغلي دي ستري له ودرېدل او د قشان د سلف صالحینو تاریخ کتل وغيرها ډېر شپږ درش اسباب موږ د مانزه خشوع ویلو مانزه کې خشوع کوله او دویمه عجیب خلک خدا و د ورځې چې وی شاسواران دی د شپې چې رهبان رب العالمین لجاړي قیام الليل کوي قیام الليل د پر اسباب دا ویل شي و وخت وی د کېدل د سورې کهف رسنی ایتونه ویل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان ډیر نشړې کول د مؤمنانو سره کینه نه ساتل د آخرت سوچ او د قشان د زیات جمانه ځان ساتل په ځمانه مالی جرمانه کې خودل وغيرها څډیر اسباب د غیر پر موږ تاسو ذکر کړی و او بل مسله دا ده چې مقوقس بچی دي مجاهدون لویل و سادهګانو زمو مقابله لمر راځي 3 دینار بدر کو تاسو لا کوږي په دې باندې ځان لړوړې برابر کوي او 100 دینار به عمرو بن العاص مقرر وې د دنیا په اړه کې څنګه و وې زماره په الله باندې قسم چې د دنیا د مجاهدون له هیڅ نه معلومه ده چې دنیا لا شي ده خا مقوقس بچی ویلې وې دا خوري خطرناک خلک دي عمرو بن العاص او بعد ابن سامت یو کلک صحابي رسول الله ملګری په نقيبانو کې نقيب دامو دی ور تشکیل کې ور ویلې غلو چونکی دا درنګ نه تورو نو مقوقس بچو چې د سره مذاکرات نه کوو
هغه ستا پلار به زما سره کوي زه د عمرو بن العاص استاد یم کزما سره مذاکرات ولکینه جنگ له تیار شه ملګرو له زرا خوشګه دومره سرزوري دي دا چې کله رال وې مقصد مسله وې تا نه دا مطالبه کو چې اسلام راوړ ته پويږي استاد بچي وې کې اسلام راوړ به دا نه مطالبه کو چې اسلامي حکومت او خلافت ورکه جزيه وې کدام ورنکو وې به زمون سره ډغره له تیار شه جګړې لا او دا خبره یاد ساته نن چې د مصر لمن د خپل قواوی مجاهدین را داخل کړي دي او تابانه موږ د عملیات شریکي بریدونه در باندې نه کوو دا د شنه چې مستانه یریګو وجدار چې محمد رسول الله فرمایلی دي چې کله تاسو مصر فتح کې باغیزه کې زما خپل ولی ډیر غټ لحاظ وساتئ څومره عجیب پیغمبر ځکه هاجره رسول الله مور و د اسماعیل مور او د عرب مور و دا غلری خپل ولی لحاظ وکي اوس موږ معمولی خپل ولی ختم زه او وختم وینه وختم مال بالغ کې خود کې نه خودو د روړې د لکه کې خود او مال کمه کې خدا د مخ کې نه ورو موږ حالت کې نه ورو بس باندې باندې ټول ورانه ده د قیامت په علاماتو کې علامه ده یا دویمه وجدار چې مقوقیس بادشاہ ماریا قبطیه ماریا رضی الله عنها دره لګلې و د نبی کریم علیه السلام خاله نو د هغه لحاظ وکي مقوقیس بادشاہ چې دا خبره واره نه ویل شي او هو دا خو بالکل د انبیو کار دی د دې خلکو سره مقابله ډیره ګرانه ده د انبیو واستاجری آذربایجان فتح اسکندریه فتح دقشان پرما فتح سعید مصر فتح او به قاهره سے فتح شولا کرکیسا فتح شولا سکران فتح شلو مکران فتح شلو لیبیا طرابلس پر خبر اور رسیدا دلته قندهار او سند پر خبر را ورسیدا دا علاقه ټول فتح شو د عمر رضی الله عنه شهادت مسائل نور شروع کیږي او عجیب مسله دار چې دا په درويشتم کال د هجرت باندې دا شهید شوی دی درويشتم کال د هجرت دریش په تو کلو په عمر باندې او د قشن ذلحجه میشوا ولسم تاریخ دیغه او د یک شنبه ورس درويشتم کال د هجرت د ذلحجه میش د قشن دیغه ولسم د یک شنبه ورس لسنیم کال خلافت کړي دلیل په دې باندې چې دین د اسلام لدانه وای 15 کال یو کارو 15 کال ورسنه بیا بل او 15 کال ورسنه بل بس یو امیر المؤمنین دي تر څو پر شپاقه کې نقصان پیدا شوی نه تر مرګ پورې د ازمو وسو امیر دی د ازمو وسو مشر دی لسیم کال خلافت عمر بن الخطاب کې او سلبی کال حکومت چې هغه معاویه رضی الله عنه کړی دی لس کال امارت لس کال خلافت چې کله حج وکي حجاج کله حج لاړ شنو الته وزیر عزیزی علاقه ابتح وېدی چې د شکر شي ټوپکې را جوړ کړل صدر ور باندې اوار کې او په دې باندې سم لسی واجب دعا وکړه اللهم کبر سني رب عمر من ډیر پوښ ذوف قوتي قوت من کمزورش وانتشر رعيتي زما رعیت ډیر خوش ځکه حکومت ډیر 22 لک میله مربع زما کا بکراله فقبزني اليك الله ځان له رخصت کا غیر مزيع ولا مفرط په دې حال چې نه ماستا په حق زیاتې کړي او نه می نقصان کړي او به د شو دعا کوله اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك رب استاپ دلار کې مال شهادت راکا او رب استاد نبی په دې خوا کې ماته پن کزګر هغه سره ډیره مینه محبت ملګرو ورته تعجب په مدینه منوره کې چې دا دارو خلافت ته په دې کې څنګه تعالی شهادت راځي عمر بن الخطاب ورته ویل چې ایس ما ملګرو الله رب العزت چې چاله شهادت نصیب کوي په دې شوځه کې به ورته نصیب شي الله برچا ګمانم نه کیږي خلق شهادت په خطا اول کی لیکن کله کله په بل ځای کې سړي رضا نصیب شي په لار باندې نصیب شي په کار کې نصیب شي په بل ځای کې نصیب شي په کور کې نصیب شي خو رب العالمین ورته داري کړي خطبه ویلي ملګرو لولي شي واجب خوب می ولیدو یو چرګ راغی درې ټونګي په ما باندې واله یا دوه ټونګي ملګرو ورته ودا څه مقصد ودا زمره شهادت مسله ده ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي ما خوب لیدو په خوب کې پیغمبر علی السلام سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق دا دواړه خوا په خوا دي عمر رضی الله عنه په دې لری ځای کې دي اغله مطالبه وکړه رسول الله ورته ویل چې عمر تعالی راشه ما خواله ملګرو ورته ویل عمر دې خبر کړی دي خو نه وینا وی خبر کو عمر کنه هغه دا خدای د وفات اعلان دنه ولې زور در اعلان وکم دا ورته زنه کومه دغه پر مسلو شنو عمر ابن الخطاب چې په مدینه منوره کې دا غلامان ملامان نو شي کافر خو باز ملګرو په اصرار وکړو چې خامخا بدل ته وشي موږ سو کو سو نکو په کداو شو چې د مسره سستی وکړه ویل زه وشيږي نه ابو لؤلؤ په نامه باندې یو غلام د مغیره رضی الله عنه او دا مجوسی غلام د خپل راغي ویل چې دی مغیره رضی الله عنه په ما باندې ټیک سواله کړی دومره درهم
او تاسو مبارک د عادل فیصله وکا نو دوی ورته ویل چې دغه خدمت ته کوه کنه چې ټیک در باندې حواله کړي خو په حق لري حواله کړي دي خو ځړ کې د شی ویلې چې زب مغیره رضی الله عنه خاله ورزم او د شی ورته وایم چې د باندې تلګ رحم کوا دی ابو لؤلؤ ورته ویلې وېزه بستاره مرد پر کشته جوړه معنا د شی خنجر جوړ کې چې دواړه طرفونه تیرو او د په زهر باندې الوده کړله دې طرف باندې مرته زهر وال په دې بل طرف باندې مرته زهر واله وی شکل په دې زهر باندې اول نو سار منځ لراغه عمر رضی الله عنه شمنځ کولو عادت بده عمر رضی الله عنه یو عجيب و د رسول الله عادت هم دا د ابوبکر چې سپونه کې بخپله ګرځېدو تمخ کې شتره ورسه شه د اوګي به برابر کړي به د بل سره برابر کړي به بل چې کله به ټول سپونه برابر کړي وړاندې ورسه به کې وکاته به منځره مخلش چونکه تیارو دا ابو لؤلؤ ظالم راغلی دی او په دې اول سب کې ولاړ دی او ځان سره دا خنجر ساتلی سيدنا و امامنا عمر بن الخطاب چې کله په منځبانه ودرېدو الحمدلله سوره فاتحه چې کله شروع کړه چې اخر له ورسول د بس برشراوي سې یو گزاره به دي شي والو چې دلته اول درې گزاره به دي لاندې د سپوغز د خېټه کې والو یو کوم بل گزاره بل مشهور ورسو فقط دمر عمر رضی الله عنه ویلي اکلنی کلبن زه خو سپیو خوړم عبد الرحمن بن عوف په خوا کې متصل غلی منځله مخلش چې منځله کله مخلشو ملګر لم تشويش پیدا شو د جمعات په هغه صف او دې صف کې چې کوم ملګری وسرونه کې ټول هم دا وازونه شروع کړ سبحان الله سبحان الله سبحان الله او نږدې ملګری پوښي شو عمر رضی الله عنه والش دی ابو لؤلؤ ظالم چې یو ملګری په برچوالو بل تقریبا 14 کسانی وال اخر دې ملګری سره بدیږي کې کوټو چې غیر باندې ورواچو به کې راګيري کې د لاندې خو خپل ځاله چاړونی ولا ایسه ځانه علال کی په دې چې مجاهدین به اوسما اندام کی پته کې به یو کسان شهیدان شوی دي عمر رضی الله عنه پاغه کړي دا نور به جوړ شو او دا به ماغه کې مردار شوی دی او ماته به یې غرزولې شوی دی ایرانین چې د بنامه باندې یو چوک منو کړی دی چوک بابا شجاع د بنامه باندې د شی تصویري وهمي قبر هم جوړ کړی دی په یو طرف دیوال باندې لیکلي چې مرګ با ابوبکر بل باندې لیکلي چې مرګ با عمر بل باندې لیکلي چې مرګ با عثمان دشمن سره به او پیژني چې زموږ دشمن سو د اسلام دشمن سو د عمر بن خطاب دشمن سو هغه په دشمنی باندې بنول ورته پکار دي خو افسوس په حال دی نن کوم ولادو کامي د عوامو جن سجده چې ډکې دی یو صحیح حدیث په مقابل کې یو مسلمان په یو حدیث باندې عمل کوي او دا مولا به دي عوامو له پچکاری کې شګور داس مو په مذهب کې نشتا دا چې ارچاو کې د يهودو نو سوارو غوډه ورته ګوري ظالمانه کته کې دومره ایمانی او ته د عمر بن خطاب بچي ځان بولې نو د عمر قاتلین خلکو له پیژنه چې داغه قاتلین څوک دي او داغه متحدین څوک دي خدای دې لسانی ول اخر خپل ځان مالال شکل حلال کې نو په دې مقام کې عمر رضی الله عنه درې ورځې پورې ژوند دیو عبدالرحمن بن عوف هغه موضوع کې مختصر وې دې شکل راوسو راغه عجیب مسلې ورته شروع شو ملګرو د خوانه نو چا ویل دا جوړیږي او چا ویل دا نه جوړیږي بعضی ملګرو وی دا جوړیږي وی وجه دا چې الله رب العزت به صحتمن کې څنګه خبره وکړه تر درې ورځې پورې دا ژوند دی بعضی وی دا ځکه نه جوړیږي چې کله شو دو عمر رضی الله عنه خواړه هغه هم د زخم نه واته به ورته نبی زور تر راوړل نبی چې کله راوړل چې هغه ور خواړه هغه هم تی واته نو عمر رضی الله عنه حالات معلوم کې چې اسمان او اخره حالات عبد الله ابن عباس وی تعال دل تراشه ستانه پښتنه دا کوم چې دازه چوالم اگر سترګونه وخت به دې ورته ویل چې امیر المؤمنین فیروز ابو لؤلؤ تو والي وې دې ظالم سره خو ما د انصاف په سره کړو ته سره ما څومره بد خو مينو وکړي ما خو ویل چې زه به مغیره دا خبر کوم چې سره کړو بیا کوا خو به ویلي الحمدلله ټول صفاتونه د کمال هغه الله لدی چې زما د وینې دی مسلمان په لاس باندې وینې ستر سو پر زما د وینې د وجنه مسلمان جهنم لاړ نشي څومره عجیب انسان اوچت همت والا سړی او به ویلي عبد الله بن عمر له لاړ شه عائشه رضی الله عنها وایا چې د رسول الله په خوا کې ابوبکر خک دی او د یو قبر ځای ال تشتري د دوه قبرونو چې کزه شرط شهید شم او مړ شم چې ما د رسول الله په خوا کې دفن کې ذکر پیغمبر سره ډیر انتیجه تمینه و وی چې کله عبد الله بن عمر لاړو د عائشه رضی الله عنها قرانو اغله دا خبره وکړه په دې وخت کې عائشه رضی الله عنها ژړل ځکه ټول امت مسلمه پریشان و دومره تاوان مسلمانان لور سره چې په تاریخ کې دومره رسیدل نه و د ابوبکر او د قشان رسول الله د وفات نه وروسته هغه ورته ویلي وې ما خدای ځان له خو کړو چې زبر پیغمبر علی السلام په خوا کې دفن کېږم خو چې سیدنا و امام عمر بن الخطاب دا مطالبه کړی دا په دواړو سترګو بالکل دا ځای ورته ما ور کړی اثار وکي اثار بالقرب ثواب دبل اجر ورته ور کړی
او عائشه دا خبره مکړه ډیره عاجزه کزوا وې زه غواړم چې په بار د جنت البقیع کې د بنشما نه د رسول الله په خوا کې ځکه خلک به اسما صفاتونه کوي چې عائشه هغه عمر بختوره کړه چې هغه د رسول الله په خوا کې د پندو پلان ځکه وې چې کله عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خواله راتللو نو عمر رضی الله عنه ترانیق شو په زیاد دی باندې چې عبد الله ابن عمر بل خبره وکړه ورته چې یا بني یا اسما بچیا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها تعالی څه ویلي هغه ورته ویل چې امیر المؤمنین یا ابي اسما پلارا عائشه رضی الله عنها سلام نو ورسته ویلې چې بالکل د محمد رسول الله په خوا کې ته دفن شي وی ویل الحمدلله ډیر انتهي عمر رضی الله عنه زیات خوشاله ابن قیم سے فرمای لس قسمه جړه دی د خوشحالي عمر په خپل زخم باندې په خپل تکلیف باندې نه دی بلکې دغه مسله وسره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری ورته خپل راتل دا پروتو کټ کی تسلیان ورکولي عثمان ورته راغ ورته چې امیر المؤمنین ته ګور د پیغمبر ملګری ته پیغمبر سخري ته مجاهدي ته مهاجري ته امیر المؤمنین تا په ډیرو غزواتو کې برخه اخیسته او تان الله راضي دي تان رسول الله راضي وو ستانه ابوبکر راضي وو او چې وځ د دنیا نظیم په داسې حال چې مؤمنان ټول ته ناراضي دي دا خبره چې کله ورته وکړه عمر بن خطاب ویل ذلك فضل الله دا خدای الله فضل زما شخصي کمال نو وی خپولي وی خپه بدی بنیاد باندې کده رب العالمین مخله ودرېګم الله رب العزت ما سره کوم معاملې کوي دویم خپه بدی خپل رعیت باندې قسم فتنې دوله متوجي دي کزه دې سره لارشم د اسلام دشمنان به دا په کوم جالونو کې راګيري هغه ځوان مشر هغه روان شو عمر بن خطاب چې هغه به نظر ورغنو ایستره هغه پنځه کتبه ودل ترا شرورا ابن اخي وراره شکل راغی ودا پنځه دی اوچته کې څنګه په دې الله راضي کیږي او سره پرتو قرباني پاکيږي ځکه پنځه کته کول دا ډیره لوی ګناه ده رسول الله فرمایي چې کوم شړې پنځه کته ساتي الله به ور لبوسي مجمع زوائد پنځم جلی وصل 25 نمبر صفحات حدیث مشکات کې دا روایت ده رسول الله یو سړی ولید چې هغه پنځه کته ساتلی وی او دست مات شو منځم سره راوګرځوا دا دومره سخته ګناه ده قرطبی لیکلی دي دا هغه ظالم متکبر په باره کې چې قارون دی یوي کمیسو یوي پړتوګو یوي صادرو شدا وسمږه استعمالو خو چون کې پنځه کته وي نو اې دی وجنه الله رب عزت پر اسمه کمان نه سو وسم پر اسمه کې لاندې روان دي پروت دی دا کوم انسانان چې دا وایي چې رمنګه د کبر د وجنه نه کته کو اسی دغه متکبر دی هغه پنځه چی کړی عبد الله ابن عباس خو راغی ابن عباس چې خو راغی دا غلامان د دوی و عمر بن خطاب سره خوشتبي وکړ ویشنا تعالی مو ویل دا غلامان دغه ځای کې نه پریدو دا دار خلافت دی وی ستاسو پری خدای اخر زم قرباني وعالم خوشتبي سره وکړه هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین ته مونږ له امر کومندو کا چې دا څومره غلامان په مدینه منوره کې د ټولو سرونه زوامه سرونه لوسو هغه ورته ویل چې نه وجدا د ودا منځونه کوي او څوک چې منځ کوي مونږ له دا امر نشته چې موږ دا سره قلم کو دا باندې قتل وجلې کیږي هغه مرته عجيبه توشیح وکړ نور هغه لاړو علي بن ابي طالب راغی علي بن ابي طالب چې راغی مخه ورته ودرو دوی ویل شي یا خلیفہ یا امیر المؤمنین زما د رب العالمین باندې قسم چې په دې ټول انسانانو کې زما تاسو سره ډیره مینه ده په دې ټول انسانانو کې او زما د الله باندې قسمي چې دومره عمل کم تا کړی چې په ورځ قیامت د الله سره مخامخ کېږم او دا عمل الله مال راکې وې د زما لپاره بس دی او ورته ویل زیره والا تبر محمد رسول الله د ابوبکر سره راوچتېږي سارو به دغه خو ورځي وجه دا رسول الله بچ کله ما کتون د څه ویلې فعلت انا وابو بکر دا کار ما کې زو ابو بکر او عمر خرجت انا ابو بکر وعمر وزوتم ابو بکر وعمر ما سره دخلت انا ابو بکر وعمر وزه داخل شوم زه ابو بکر وعمر نو د دې درې څلور پنځه یو شریک ذکر کېدل نه دا خبره ما معلومه کړه چې په ورځ قیامت رب العالمین ته د دې شړې په سب کې ودرې او ته جنتی او د اتفاقی فیصله ده چې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب هغه جنتی دی بلکې اسمه وسوس دریم جنتی دی اول رسول الله دی دغه نو ورسره به ابو بکر صدیق دی دریم جنتی مشر اسمه وسوس دی هغه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دی رضی الله تعالی عنہ الله دې راضي شي وېدري ملګرو ویلي چې درې ورځې کې دنه نشپک کسان انتخاب کړ مشوره وکړي امیر وټاکي یو په دې مشورې شورا کې عبد الله ابن عمر داخل کې داغه خوشالۍ د پاره عثمان بن عفان علي بن ابي طالب طلحه بن ابي عبيد الله سعد بن ابي وقاص زبير بن عوام او په دې شپږ کسانو باندې دوه کسان څوکیداران کړه ابو طلحه او دقشان مقداد رضی الله تعالی عنہ و زرزر د درو ورځې کې مشوره راوکي یو امیر وټاکي چې شهید شم هغه بس تاسو اميري و چې ډیره کړه زبير بن عوام
طلحه ابن عبید الله سعد بن ابي وقاص ویل وسمنګ ټول مشری تعالی اختیار هم درکې تا چې څوک ټاکو هغه ویل عبدالرحمن صاحب لا وزما اختیار تعالی درکش عبدالرحمن صاحب علي صاحب جدا کې ورته ویل یا علي کچیرته ته امیر شو ګوره په خپل ماتحت باندې شفقت کوي او کته مامور شي د امیر اطاعت وکي هغه ورته بالراس والعين بسر سرغو بیلان عثمان رضی الله عنه جدا کې وکته مامور شو ګوره د امیر خبره به مانی او کامر شي شفقت وکي څومره خیر خلک د عربان متصل سره نه انتخابي چې جنگ جګړه ته جوړ نشي هغه دوړو سره دا منل وکړه وې شکل را له ودرېدل نو عثمان بن عفان وی چې ارفع يدك لاس دې روچت کا لاس په لاس کې ورکه وی ویل چې تزمن امیر شي بیعت من سره وکي علي شبه سره بیعت وکي سعد بن ابي وقاص وکي زبير بن عوام وکي طلحه بن عبيد الله وکي ابو طلحه وکي مقداد وکي ټول مجاهدین ملګرو بیعت وکي خلیفہ شو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې دا کله خلیفہ شو د عمر رضی الله عنه تکلیف سخت شو عجیب وشیتونه وکړه ملګرو لویل د انصار لحاظ بساتای د مهاجر لحاظ بساتای د الله لحاظ بساتای د بندگانو لحاظ بساتای د صحابو لحاظ بساتای ظلمونه بنه کوي چې په کوم ځای کې چا ظلم شروع کړي دی هغه قوم الله برباد کړي دی او په دې کې کیفیت باندې دا وصیت کولو چې ګر چاپیرتی وسوال مجاهدین ناس دي او د اثر مبارک شه د عبد الله ابن عمر پرې ورون باندې خودلې دي د خپل بچی له متوجه شو ابن عمر هغه ویل وی بچوس ما اثر په دې اسمه باندې کېده وی بلار دا ولي وی عمر چې د وسط امیر المؤمنین در قبل لړکیږي دی عادي سره جوړیږي هغه یې صدر واقع شو په دې اسمه کې ورته کې خو عباس رضی الله عنه متوجه شو عباس خلک تاسو دوکا کړه چې ته خسړې او تو چت سړې ته قیمتي سړې دوه رکعات مونږ دې کړو jihad دې کړو نو هغه چې بالکل کارم داما کړی دی خو قسم په الله کچیرته د الله د خوانه زما خپل کړی شوم زم تبا شوم او زما د امورم تبا شو او به ویلې ارمان که دومره سترز ما سره ویل کدا اسمکا او رب العالمین نه د عذاب نه بچ کړي په ورځ قیامت بابا ما بد الله ور کړی وي خو بچ کېږم د الله په فضل باندې همدا عادي خبرې ملګرو سره کولی چې په دې وخت کې د سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب د روح مبارک والو ته د الله په طرف باندې روان شو صاحب رضی الله عنه د درو چې تمنځونه کوس ما پسې د کشر ملګریو عمر رضی الله عنه سره شو یو خدای دی وجنه چې د ملګری دی دویم دا کشر ملګری دی که زمشر ملګری دی منځله انتخاب کم نو خلک به د شي ګمان کې چې ولدا امیر شي چې کله دا شهید شو د کفن مسله او د غسل مسله برابر کړه ځکه درې ورځې پورې دا ژوندې خبرې کړې وي عام چې کله سړی متصل شهید شي نو بیا هغه باندې جنازه مستحب ده او کفن ماغله نشته سعید ابن زید عبد الله ابن عمر صہیب رضی الله عنه دوی ورته مخامخ شو د غسل او د جنازې او د مسله ور باندې برابر کړه او جنازه چور باندې وکړه په دې مقام کې صہیب رضی الله عنه چې کله وفات کیږي ابن عمر لوي چې ابن عمر چې کله زمون شو عائشه خو ورشه ورته د سیمو وای چې امیر المؤمنین ورته چې عمر ابن الخطاب وفات شوی دی څه دی خیال دی د رسول الله په خوا کې ورته ځای ورکړي کني ورکړي ځکه زه اوس عادي سړی شم هغه به بیا ورغی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قبر د جمعه د کی طرف لدی طرف کوټه را په دې کوټه کې دا د پنځوي به د نامه بدن نه هغه خو ابو بکر داغه د نامه بدن نه ایست به عمر رضی الله عنه چې د پند په دې کیفیت دا کوټه به بند را اېدنه به بل دیوال دی دغه به بل دیوال اوس کې فکر مې په اکثر جنگلو تصویرانو کې تاسو ګورئ یو درې سوري پکې دي وې دا یو د رسول الله صلی الله علیه یو د ابو بکر او عمر رضی الله عنه قبرونه دا غلط دروغ وای ځکه د دې او د هغه په مابین کې څلور دیوالونه دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوچت امام دی غمر دی لیدل هغه د سفیان الثمار نه نقل کړي د خپل استاد نه تابعینا وې د رسول الله د قبر شي وړي کې غونې قبرونه دي درې واړو سره خاور باندې پرتره او واړو پرتکانی په دې کیفیت ودا چې کله الته دبن کړي شو نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې مخکې وزارتم دې کوټې لا د عمر رضی الله عنه حیا کولا و ایسه به زراتم نه خوش کله براتم د جامع به مفزن راته وکړي بعض خلک ته استدلال کوي ګوره مړي اوري او مړي لیدل کوي بای ظالمان لا د سیم لیکي چې دا کزو نور معلومه دي چمشنه چې هغه ور باندې کینې نو چې مرغۍ نارینه زنانه معلومه نه به کزو ورته ګمل ته حرام دي ځکه دا معلومه نه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ دغه په فقہ کې دا راغلي وې څوک چې د خبره کوي چې د جمعې پښپا د دوشنبه پښپا دې بزرګانو ارواح راځي او دې بلې باندې ناس او دې خلکو حالات معلومه وي دا سره په قران کریم باندې کافر دي لیکن د عائشه رضی الله عنها حیا ډیره وشتوا ډیره حیا نه کزوا د ارچنه حیا کوله حتی تر دې باز انسان ګور دی حیوان نه حیا کوي د عائشه حیا له اشاره ده نور مړی هغه نه قتل کولای شي نه بل مسله هغه دې نه نور لاړل برزخ کې ژوند دی او برزخ کې دغه حالات وې چې دا مسله کله کړله
په دې کیفیت برابر کې نو بعد دغه نه به دا چې کوټه کې د پنکیږي ولی بار نه د پنکیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر ودا د دیو وجنا اهل علم فرمایي چې دا د توحید امام دی کچیر ته بار د پنکړي شنه خلک به دغه قبر نه یو معبد به جوړ کی هغه د توحید امام چې راغلیو چې د الله په ځمکه باندې د یو الله بندگی هیڅ په خپل کو پر شرک به شروع شي ځکه محفوظ دی هغه قبر پکار دی په دې ځکه به دا د پنکړي او په دې ځکه دا مسله وایي ورته برابر کړی شي ځکه د امام د توحید شان سره دا مناسبه او ابو بکر عمر څخه اوسره خوا کې دفن شو رسول الله ورځ دواړو منځ کې روان وی ویلې وی قسم په الله لکه څنګه چې دا و شریک رواني ورځ باندې چې الله مخله شریک به راوچتي ګما نو اېدینه دا خبره معلومیږي چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دا دواړه به رسول الله باندې خوا کې دفن شي چې کله جنازه به وشوه صہیب رضی الله عنه په جنازه وکړه معاویه رضی الله عنه ویلې قسم په الله ابو بکر له دنیا نه راغلی هغه ته مخاړه ولې لیکن عمر ابن الخطاب له دنیا راغلی د ته مخواړو دا د عمر ابن الخطاب کمال دی چې دنیا دې مخ لړا شو ځانته بچ عبد الله ابن مسعود ویلې کله ټول دنیا علم سره راوالي په یو تلک ترازو کې واچولې شي طرف کې او د عمر ابن الخطاب علم په دې بل کې واچولې شي وې په دې مقام کې د عمر د علم ورمانه درون شي شیګان روافض او عمر جاهل نعوذ بالله من ذلک شیخ الاسلام ابن تیمیه په منهاج السنه کې ورته جوابونه کړی دي چې څومره سوالات شوي دي د عمر رضی الله عنه په تعویل خپلې او به ویلې و چې کله عمر ابن خطاب د دنیا نه لاړو نه هیڅ علم یې ځان سره ویوړو نه هیڅ عبد الله بن عمر د اسنه پښتنه وکړه چې دا عمر رضی الله عنه غلام وزمار فلر څه حالو وی ورځ د مصر نه وسړی راغی عمر رضی الله عنه حاضر نو د شي ګمانو کو چې چرته بودینو وېدارو ته ورته وی ویل کده ورځ خوب کومه د ملګرو حق طلب کیږي او کده شپې خوب کوم د خپل حق می طلب کیږي عمر چر خوبونه کوي ابن عمر سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نورستا یو عجیب انسان په انسانانو کې هغه ما پلار عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن یمان فرمایي وی قسم په الله چې د عمر مثال په شان دی بل ایثار او قلاو چې کله دا ژوند دی او خلک په اسلام کې ډلې ډلې داخلي دي خو چې کله دا شهید شو باندې وته حالات راشي په کوم لار باندې چې عمر ابن الخطاب روانو شیطان په غلار نتلو پړ مخه بدا پروتو رسول الله فرمایي وکزمان ورسه شل دبل نبی وی لکان عمر دا عمر وی عجیب انسان عالم انسان مجاهد انسان سیاسی انسان زاهد انسان متقی انسان اوچت قیمتي سړی عائشہ رضی الله عنها څخه ویلې چې په کوم مجلس کې د عمر ابن الخطاب او د محمد رسول الله تذکرونه شي وې دې مجلس کې بر سره خیرم نه نو اېدینه دا معلومه شي چې عمر رضی الله عنه جنتی دی دا غسر یوسف مینه کې هغه جنتی دی او دا غسر مینه دا د عبادتونه ده الله رب العزت د عمر ابن الخطاب شهادت هم قبول کړي او الله دې ناراضي شي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین